السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره حق د دعوا په څومره وخت تېرېدلو سره ساقطېږي. یعنی یو سړی دی هغه یو چاته نه ځمکه نیولې یا پیسې دي ورسره یا بل یو حق شرعي ورسره دی، نو دا سړی کله دې ته جوړېږي چې بیا مطلب دی ورباندې دعوه وکړي او قاضي او جج دته د دې اختیار نه ورکوي چې د هغه دعوه په دې کس باندې وکړي. یعنی حق د دعوا د دې سړي په څومره وخت کې ساقطېږي. جناب عالی اوله مسله خدای زده کوي که نه چې په زمانې په تېرېدلو سره چې هر څومره زمانه تېره شي، خدای دې کړي چې 100 کاله او که 1000 کاله وي، خو چې د چا حق وي نو دا په زمانې په تېرېدلو سره کم از کم حق نه ساقطېږي. حق د دعوا خبره بیل شی ده، خو لیکن یو حق دی. څوک چې د دې اصل مالک دی دا د هغه شی دی او هغه وارثانو ته به نقل کېږي په مرور د زمان سره، یعنی د زمانې او د وخت په تېرېدو سره. خو دا نه ده چې د هغې نه دا حق ساقط شي او دې بل سړي ته جایز او روا او حلاله شي. که 100 کاله هم پې ووځي، خو که یو سړي ته دا پته وي چې یاره دا حق د فلاني دی، نو بیا هم د دې سړي ته د دې شي د جواز مسله کم از کم نه جوړېږي. نوره بعضې اوس چونکې د شر او د فساد زمانه ده او مطلب دا دی چې د دوکو زمانه ده، خلک دوکې کوي په مختلفو طریقو باندې د خلکو په ځمکو باندې دعوې کوي. نو د هغې د وجې نه علماو باقاعده ته ورسره لیکلي دي چې عام عدالتونو کې چې 15 کاله پورې سړی دعوه ونه کړي، او چې کوم خاص عدالتونه دي چې د دعواو دپاره جوړ دي، د دې دعواو دپاره په اسلامي نظام کې خپل عدالتونه وي جوړ وي. هغه دیواني کیسونه ګوري، دا چې کوم د دعوی کیسونه دي هغه هغې ته ورځي. نو هغې د دوو قولو مطابق یو 13 کاله دی او بل 14 30 او 36، یعنی 13 او 14 کاله په دې کې باقاعده طور سره فقهاو لیکلي. فتاوی شامی کې په دې باندې غټ بحث دی کتاب القضا کې. نو بیا هلته بیا وایي چې مثلا اوله خبره خدا کوي چې ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان، چې کوم اصلي حق دی نو هغه د زمانې په تېرېدو باندې د هغه کس د ملکیت نه وځي نه او د بل سړي ته حلالېږي نه. لیکن دونه خبره ده چې د مرور د زمانې د وجې نه حق د دعوا د سړي بلکل ساقطېدلی شي. صحیح دی. د قرنګې دی بیا وایي که نه وجامع الفتاوا کې راځي قال المتاخرون من اهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد 36 سنه. د 14 کالونه بعد حق د دعوا دا سړی نشي کولی، یعنی که د سماع یې نه کېږي، قاضي ته ورم شي هغه به ورته وایي چې ته کم ځای کې وي. الا یکون المدعي غایبا، لیکن یو څو شرطونه ښیي. یو دا دی چې ملک نه غایب بل ځای کې وي، نو که هغه 50 کاله بعد هم راشي دعوه کوی شي. او صبیا یا ماشوم وي، نو هغه چې هر څومره وخت بعد دعوه وکړي بلکل کوی شي. او مجنونا یا لیونی وي وليس لهما ولي، او د دې ماشوم او د دې لیوني دلته ولیم څوک نه وي چې هغه ورباندې دعوه وکړي. او المدعا علیه امیرا جائرا، یا دا دی چې دا چا سره د دوی ځمکه او دا خطرناک سړی او ظالم او یا با قدرته سړی او با اختیاره سړی او په هغه باندې دعوه نه شوه کولی، نو بلکل بیا چې هر څومره زمانه ورباندې تېره شي بیا هم حق د دعوا د دې سړي شته. لیکن که عام معمول د اسلامي نظام دی یا دغه رنګ یو حکومت دی چې هغه د خلکو دعوې اوري او بغیر د څه ضرورت یو سړی په چا باندې دعوه نه کوي او 14 کاله بعد ورباندې دعوه وکړي، نو دعوه د مطلب دا دی چې قابل د سماعت نه ده. قاضي به کم از کم د دوی دعوه نه اوري 14 کاله بعد. دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلې ده، 222 نمبر صفحه ده او جلد اوم، کتاب القضا والدعوه، کتاب الدعوه والقضا والشهادات. دا مسله امداد الفتاوا هم لیکلې، حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله، دریم جلد 419 نمبر صفحه ده کتاب الدعوه. جامع الفتاوا هم لیکلي، اوم جلد 415 نمبر صفحه ده کتاب الدعوه. فتاوا حقانی هم دا مسلې لیکلي، 5 جلد 422 نمبر صفحه ده کتاب الدعوه والقضا. نو خلاصه د خبرې به دا شي چې که بلکل عام حالت و بغیر د څه ضرورت یو سړی خپله دعوه 14 کاله په چا باندې نه کوي او 14 کاله بعد دا سړی بیا په دې سړي باندې دعوه کوي، نو دا دعوه قابل د سماعت نه ده. لیکن که دا څوک مدعا علیه دی، یعنی دا د چا سره چې دا حق په لاس کې دی او قبضه ورسره ده، نو که دته دا معلومات دي چې بلکل دا حق د دی، لیکن مطلب دا دی چې داسې څوک نشته دی چې مانع یې ترې واخلي، نو هغه ته کم از کم په دې حلالېږي نه. صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله.